سلامونه ګران اوریدونکو، هیله د روغ او جوړ او د صحت جامو کې به وای راته زه بیا هم تاسو ته نن ورځ د یو نوي ویډیو سره راغلم. ملګرو، دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د اوکې ایکس صرافي او اوکې ایکس والټ کې د اکونټ جوړولو طریقه راوښیم. نو څنګه چې تاسو پوهیږئ، اس نیټورک چې موږ تاسو ته تقریبا یو نیمه میاشت مخکې معرفي کړی او اوس لانچ کیږي په اوکې ایکس صرافي کې. نو بهتره دا ده موږ اوکې ایکس صرافي کې ورته اکونټ له مخکې جوړ کړو چې کله لانچ شو هغه وډرا واخلو او ډایرکټ نقد کړو. نو راځو د خپل ویډیو په طرف که زموږ ویډیوګانو سره علاقه‌مند او شوقیان یې نو ویډیو در سره وګورئ او ویډیو در سره لایک کړئ. همداشان دوستانو ته یې ورځ ما یو ویډیو خپاره کړه د اور نیټورک په باره کې. اور نیټورک هم یو معتبر نیټورک چې هغه ویډیو کې لږ څه مشکل و پبلش شوی ونه وه، نو هغه ویډیو مې اوس پبلش کړې ده. اوس کولی شئ لاړ شئ ویې ګورئ، دغه هم ټامنیل ده او لینک یې لومړي ویډیو کومنټ کې ږدم. هغه هم معتبر نیټورک ده، ورشئ ګټه ترې واخلئ، همدې ورځو کې لانچ کیږي. راځو خپلې ویډیو ته اوکې ایکس صرافي کې اکونټ جوړول. لومړی به راشئ پلی سټور ته، اوکې ایکس به سرچ کوئ. اوکې ایکس مې سرچ کړو ملګرو، همدغه شکل کې وګورئ، همدا ډول صرافي ده، دا به را ډاونلوډ کوئ. ډاونلوډ نه وروسته به یې وضع کوئ مستقیمه. چې کله مو وضع کړه ملګرو، دا ډول صفحه درته راځي، دلته ګورئ ډاونلوډ او لوګین، په همدغه به ورته راسن کلیک کوئ. دلته دوستانو اوس تاسو ته څو آپشنه راځي: فون نمبر، ایمیل، جیمیل، حتی ټلګرام د لارې هم کولی شئ اکونټ جوړ کړئ. ملګرو، راحت او اسانه طریقه ټولو نه دغه د جیمیل طریقه ده، صحیح ده. نو را به شئ په همدغه هلته د لاندې ګورئ جیمیل نښه ده، په همدغه جیمیل به تاسو کلیک کوئ. په راحتي او اساني سره به موږ په دې کې اکونټ جوړ کړو. دلته اوس تاسو په موبایل کې شته جیمیلونه تاسو ته راوړي، سمه ده. نو دوستانو ستاسو د موبایل جیمیلونه درته راوړي، په یو جیمیل به مو کلیک کوئ. زه مثلا راځم په یو جیمیل مې کلیک کړم، سمه ده ملګرو. لږ به انتظار شو، اوس ورته مکمله طریقه تاسو ته ښیم. هغه ملګرو چې اکونټونه وایي نه ویریفای کیږي، مشکل یې هغه ته هم د حل طریقه ورښیم. نو دلته موږ ته یو کاپچا راوړي ملګرو، دا به دغه خپل ځای ته ورسوو، کوم ځای چې خالي ده دغه دا مو شو. د نه وروسته اوس زموږ اکونټ جوړیږي. دلته یو ملګرو هیواد غواړي، کوم هیواد کې اوسیږئ، مثلا افغانستان به انتخاب کړئ. دغه هلته دا ټکی بان کړئ، نیکسټ به ووهئ تور رنګ، دلته به هم دا کنفرم ووهئ په تور رنګ کې چې ده. اوس به صبر وکړو، دغه د زموږ اکونټ جوړ شو دوستانو. اوس به دا ویریفای کوو، خپل تذکیره الکترونیکي یا پاسپورټ سره به دا باید ویریفای کړو. چې ویریفای نه کړو هېڅ ګټه موږ ته نه کوي ملګرو. نو راځو په همدې ویریفای نو باندې کلیک کوو. دلته بیا ویریفای نو ووهو، سمه ده دوستانو. دلته په لومړي سر کې موږ ته وایي غواړئ په څه شي سره، ډرایوري لایسنس، آی ډي کارډ، پاسپورټ. چا سره پاسپورټ وي څوک په تذکیره کوي، هغه د بیا نیشنل آی ډي کارډ باندې کلیک کړي. مثلا زه غواړم په تذکیره وکړم، راځم په همدې کلیک کوم. چې کلیک مو کړو لاندې په تور رنګ کې نیکسټ آپشن به ووهئ دوستانو. نو اوس به مخې ته لاړ شي صفحه. دلته اوس تاسو څخه کامري اجازه غواړي، پرمیشن به الاو کوئ. دلته ملګرو څو خبرې دي، خپله تذکیره به راواخلئ. ګورئ دلته هم تاسو ته ښیي غلطه به یې نه ږدئ، په دې شکل سمه نه ده، رڼا باید متوسطه، هر څه برابري. لومړی یو سپین کاغذ باید راواخلئ، د تذکیرې لاندې مو کېږدئ، بیا مو په تذکیره کېږدئ، لکه په دې ډول مثال. دوستانو په دې ډول تذکیره به مو راواخلئ. دلته ګورئ یو چارت چوکاټ ده، تذکیره به مو په دې ډول پکې کېږدئ، دی په خپله تاسو ته سکن کوئ. تذکیرې لاندې باید ملګرو سپین کاغذ وي. زما خو اوس دلته سوري ښه ده، خو خیر زه تاسو ته صرف راهنمایي کوم. باید سپین کاغذ کېږدئ تاسو لاندې، نو دا به تاسو خپله درته سکن کوي. صرف مو موبایل ورته سم ونیسئ. نو دوستانو تذکیرې له مخ نه به مو لومړی ورته پرېږدئ چې سکن یې کړي. چې سکن یې کړه مخ یې وشوه نو نیکسټ آپشن به ووهئ. اوس د تذکیرې شا به راواخلئ، په دې ډول څنګه تصویر کې وینئ تذکیره به مو ورته همدغسې ونیسئ. څنګه چې مې ویل تذکیرې شاته باید ستاسو سپین کاغذ وي، سمه ده. ما خو سوري ښه، خو هېڅ مشکل نه لري، سپین ډېر بهتره ده. نو بیا به نیکسټ آپشن ووهئ. دلته اوس تاسو غواړئ چې خپله څېره ورته سکن کوئ. دوستانو اوس به نیکسټ آپشن ووهئ، خپله څېره به ورته سکن کوئ. ملګرو باید خوله مو نه وي اغوستې، مثلا نور څه مو په سر نه وي، عینک یو دا څیزونه کښېنئ، هغه ډول یې ونیسئ. نور تاسو څخه خپله عکس اخلي، سکن کېږي درته. دلته اوس بیا نیکسټ آپشن درکوي. نیکسټ چې ووهئ بس کار مو خلاصېږي ملګرو، او اکونټ مو نور پر مخ ځي.
لږ به نور ورته انتظار وکوئ. دغه ده دا ویریفیکیشن خلاص شو. نو اوس ملګرو که چېرته تاسو په دقیق ډول او په سم ډول کار کړی وي په 2 دقیقو کې ګورئ 2 منټ 2 دقیقو کې ستاسو اکاونټ ویریفای کیږي. او که چېرته مستند کې مشکل وي بل څه وي نو بیا ستاسو اکاونټ 2 دقیقې بعد ریجیکټ کیږي. نو بیا ممکن اکاونټ مو جوړ نشي. نو اوس ګورئ زمونږ ویریفای په پینډینګ کې شو 2 دقیقو بعد معلومیږي دا چې څنګه ویریفای کیږي نه ویریفای کیږي. بیا دا ځل ویریفای نشي. او هغه دوستان چې تل اکاونټ مشکل کوي نو هغه کولی شي بیا خپل تلیفون کې که اکاونټ جوړی او د دې ته ریجیکټ کیږي نو هغه داسې یو کار وکړئ دوستانو. داسې یو کار تاسو وکړئ ملګرو که چېرته مثلا ستاسو اکاونټ نه جوړیږي ریجیکټ کیږي تاسو یو بل موبایل کې OKX صرافی له سره ډاونلوډ کړئ په یو بله تذکیره د ورور مو وي د ملګري وي د بل چا وي په هغې سره له سره نوی اکاونټ جوړ کړئ او په نوي ډول یې ترسره کړئ اکاونټ مې ویریفای کیږي. ما په خپل ټلیفون کې 2-3 ځلې کوشش وکړو په تذکیره په پاسپورټ اکاونټ مې نه ویریفای کېده ملګرو ریجیکټ کېدلو. نو بیا په بل موبایل کې مې اکاونټ له سره ډاونلوډ که جوړ مې که نو بیا هلته مې په بله تذکیره ویریفای که نو په 2 دقیقو کې مې ویریفیکیشن کمپلیټ شو ملګرو. نو تاسو هم که دغه ډول مشکل سره مخ کیږئ بل موبایل کې او په بیل انټرنیټ سره له دې موبایله بیا تاسو پاټ هم وانخلئ ځکه هلته یو IP اډرس بیا ثبتیږي بیا مو بیا اکاونټ نه ویریفای کیږي. نو په دې ډول مو اکاونټ ویریفای کیږي 100%. همدا شان ملګرو سبا ورځ تاسو ته د اس نیټورک د ویډرا کولو طریقه هم ښیم چې څنګه کولی شو اس نیټورک نه ویډرا وکړو او خپل ادرس پکې سیو کړو او همدا شان OKX والټ ورته جوړ کړو. نو دا زموږ د نن ورځ ویډیو ویله د خوښې وړ مو ګرځېدلي ویډیو در سره حتمي لایک کړئ. په خدای مو سپارم.